چې په نسوارو سره روژه ماتیږي که نه ماتیږي. کله چې نسوار خولې ته ورولویږي نو بیا همدغه نسوار د لاړو سره یو ځای کیږي او نس ته ورداخلیږي او د نسوارو ګډېدل له لاړو سره او د دیو داخلیدل نس او ګیډې ته دا د روژې د فساد ذریعه ګرځي. بلکې د نسوارو عادي خلک نسوار د غذا نعم البدل یعنی یو ښه بدیل بولي، نو له دې وجې د نسوارو په کولو سره د روژې په مبارکه میاشت کې روژه ماتیږي او روژه فاسدیږي. تاسو به کتلي وي کله چې نسواري ورونه سهار وختي له خوبه راپاڅي بل څه ته پام نه وي، یا به هغه د نسوارو قطۍ یا د نسوارو پاکټ خپل بالښت لاندې یا خپل توشک لاندې ایښي وي، په لومړي سر کې هغه لټوي. که د خپلې بسترې نه راپاڅېدلی هم نه وي بس لاس اوږد کي، کله د بالښت لاندې لاس نه نباسي او کله د توشک لاندې لاس نه نباسي چې هغه د نسوارو دبلۍ او د نسوارو پاکټ کم ځای کې پیدا کړي. بیا خصوصا چې نسوار هم شنه نسوار وي. 2 ورځې ډوډۍ مه ورکوه خو نسوار ورکه، بس تا نه به خوشحاله. علامه ابن عابدین شامی رحمه الله په رد المحتار کې په 2م جلد کې په 410 صفحه کې هغه لیکي اختلفوا في معنى التغذي، قال بعضهم أن يميل الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به، او په نسوارو باندې دا حاصلېږي. وقال بعضهم هو ما يعود نفعه إلى صلاح البدن وفائدته فيما إذا مضغ لقمة ثم أخرجها ثم ابتلعها فعلى الثاني يكفر لا على الأول، وبالعكس في الحشيشة لأنه لا نفع فيها للبدن وربما تنقص عقله ويميل إليها الطبع وتنقضي بها شهوة البطن. دا د ابن عابدین شامی رحمه الله عبارت ده چې ما تاسو ته ولسته. له دې نه ثابتېږي چې په نسوارو باندې روژه ماتیږي او روژه فاسدیږي. د روژې مبارکه میاشت هم نږدې ده، نسواریان دې خبر وي. غواړو نصرتونه هر چاره کې له طرفه